دوستانو ملګرو د موسیقۍ مینانو ستړي مه شئ په خیر راغلی. خبره د موسیقۍ د زده کړې کوو. زمزمې خو موږ هم دغرنګې د روزانه په بنیاد باندې کوو چې واوري اخو تیار کاري موږ جوړ کړی او جوړ کار خلکو ته وړاندې کړو، خلک ته خوند والي. خو نن پکې د زده کړې یو هڅه کوو. تیار کار خو موږ ته هر رنګه میلاویږي، بلب ته موږ ته تیار راغلی، ګاډی تیار راغلی، څه موږ ته تیار نه دي راغلي. خو زده کړه خپله جوړول، څنګه جوړول. همدغرنګې د موسیقۍ په دنیا کې چې کوم دی تیاره موسیقي موږ ته راځي، خو دا موږ ته پته نه لګي چې زده کړه څه ته وایي، موسیقۍ به څنګه جوړېږي. نن موږ خبره کوو د غږ د مرۍ، چې په موسیقۍ کې د مرۍ د غږ څه رول دی. نن په هغې خبرې کوو. لاندې په سازونو خبرې به هم کېږي ټیم په ټیم، خو نن موږ په مرۍ باندې خبره کوو. لکه کوم خلک هنرمندان چې هغه د سندرې وایي، ځینې یې هغه ربابیسټ دي، رباب پلی کوي، رباب غږوي، څوک هارمونیم غږوي، څوک پیانو کیبورډ، څوک شپېلۍ، څوک څه هغو سازونه دي. خو څوک غږ وباسي، سندره وایي. نو د هغوی دپاره نن زه یو وړوکی شان کلاس مې تیار کړی دی. امید ساتم خوښ به هم شي. نو کلاس شروع کوو. د غږ په هکله باندې موږ که خیال کړی نو د دې مرۍ خو موږ ته داسې نه ښکاري، خو د اکسریو د څاروو هغې ته چې وګورو، د نورو هغې ته وګورو، په دې کې وړې وړې کړۍ دي، کړۍ په کړۍ، کړۍ په کړۍ. موږ ورته پښتو کې تړم وایو، پته نه لګي چې نور به ورته څه وایي، خو دې کې ټولې کړۍ په کړۍ دي. نو په لومړۍ کړۍ چې کومې دا غټې دي، دا د دلته نږدې دي سینې سره، وړې وړې راغلي بیا دلته یي، دې سره اواز نری کېږي. چې کومه غټې هغه څومره سایز یې غټ اواز ورکوي، چې بیا وړېږي اواز نری کېږي. نو موږ چې کله دا یو شان د اواز پیړي دروني، بیا چې کوم دی موږ نوټ ته رارسوو، دا نوټ ته راځي. نو دا په لاندې غټه کړۍ کې دی، دا د سټپ بای سټپ راځي نریوالی ته. نورم راځي کوم ځای پورې لاړو. یو ځین راځي دلته. دا ځینې پکې چې کله موږ څومره نری کوو، دا موږ په هنر باندې کوو، چې هنر پکې نه وي دا نه ځي هغه ځای ته. لکه دې منځ کې ډېره فاصله ده، ډېرو دومره غټ میټر راښکلی شي. دا خو داسې په اورېدو کې اسانې، ویلو کې ګرانې. نو په دغه خبره موږ کوو. نو د موسیقۍ په غږ ښکلا، د غږ په ښایست کې چې کوم دی څلور سټیجه دي، نقطې دي، پوینټونه دي. په هغې کې یو دی اوم. دا څه شی دی؟ اوم. په اوم به څنګه ریاض کې، اوم د مرۍ دپاره څومره ضروري دی، په مرۍ کې د اوم څه رول دی، نو په هغې به خبره کوو. دویم پکې دی پاکار ریاض، پاکار دویم دی. دریم پکې څه دي؟ مارننګ اوکل ریاض، مارننګ اوکل ریاض. دا د سهار دپاره وي، سهار چې څوک راپاڅي نو هغه به غړۍ دپاره به څه کوي، مرۍ دپاره به څه کوي. او څلورم چې کوم دی تال سبتال ریاض دی، په هغې به څنګه وي،
دا په هغې به خبرې کوو. دغه د مرۍ دپاره څه رول ادا کوي. خو زه دا خو هغه اوږد کلاس دی په یو کې نه ختمېږي. موږ به نن صرف په اوم باندې خبرې وکړو چې اوم ریاض څه شی دی. نو اوم موږ سا ته د هر ځای نه اخیستی شي. سا ته د پنچم نه هم اخیستی شي، مطلب سی نه هم اخیستی شي. ABCDEF ایون ته خپل سا د هر ځای نه اخیستی شي. خو سار دی، اواز تیز نه ځي. زه به ته چې کوم دی دې ځای نه دا سی ده، سی زه سی نه اخلم، زه لاندې راځم، د ای نه هم لاندې راکوزېږم. دې ته موږ په دغه کې کیو وایو، په د پیانو په کیبورډ کې کیو دی، آر دی، اس دی، ټي دی، سی دی. حتی د هر ځای هغسې نو زه کیو نه علم. د اوم باندې خبرې کوو. نو د اوم ریاض به موږ څنګه کوو؟ اوم ریاض وشو. اوس په او کوو. او نو موږ دا او ته چې کله وړو نو د او کې موږ دا غږ د سپېږمو سره یو کوو. نو موږ تاسو ته دا هم ستاسو په یاداشت کې راولو چې په موسیقۍ کې د پوزې ډېر غټ رول دی. څنګه چې د خولې دی، د پوزې دی، د سینې دی او د خېټې دی. خېټه، سینه، خوله، پوزه او غوږونه، دې کې ډېر غټ رول دی. نو دغه رنګې چې وشوه، دا د مرۍ شوه. او لکه اوم ریاض. نو او چې کله موږ او ته راځو نو په دې کې د پوزه ډېر غټ رول وي. ځینې خلک دا هم وایي چې کله سړی سندره وایي، موسیقي کوي، نو دې کې یو بند دی، یو کلاوي، نو موسیقي کېږي. بیا استاد هارون باچا پسې دا خبره مشهور چې د دواړه سوري د سپېږمو چې کوم سوري دا دواړه کار کوي دې ځای پورې. نو چا یو کار کوي، چا دواړه کار کوي. د یوي دا شو، او دا غوږونه او دې سر ټول دا. موږ به راځو او ته. نو او سره به موږ پوزه، خوله، سینه دا یو کوو. شوي. وشو وشو بیا پسې دریم بنده خوله، سپېږمې کولاو، خوله بنده. سا دې واغسته، ځان سره یې سا ونیوله، دلته سا په څنګه را پرېږدي، په هغې به وروسته خبرې کوو مونږ.
ونیوله خیټه سینه باندې خبره وشوه. دا ریاض دی، دا غږ نن دپاره دا هم کافي ده چې موږ به لومبې په څه باندې کوو، په اوم ریاض، نمرې اوم ریاض به کوو. دویم به چې کوم دی په کا ریاض کوو. نو هغه وروسته ده. نو امید ساتم زده کړې خو ډېرې شوي دي، په انګریزۍ کې، اردو کې، فارسۍ کې، ټولو ژبو کې شوي. پښتو ژبه کې ډېر کم دی. د ژبې په خاطر، پښتو د موسیقۍ په خاطر ډېره بېوسه ده. لکه کار ډېر کم شوی دی، که شوی هم دی مخکې نه دی تللی. همدغه رنګې په المارو کې پاتې شوی، که په کتابونو کې دی ډېر زیات غټ کتابونه موږ ته شته د پوهانو چا مخکې نه دی وړی، موږ پردي څیزونه مخکې وړي. او په دغه وجه باندې هغوی بیا په ټوله دنیا کې ځای ګیر کړی دی چې ما مخکې وړی، بل هم مخکې وړی، بل هم مخکې وړی. که چېرته دې په ځای موږ خپل څیزونه مخکې راوړل، که هغه شاعري ده، که هنر دی، غږ هنر، آرټ دی، سکیچز دي، او ایون هر څه چې دي، خپلې ژبې، خپلې مورنۍ ژبې، د پلار ژبې، د دې وطن هر څیز موږ له مخکې وړل پکار دي. همدا مخکې ملګرو سره شریک کړئ. څه پته د دې زده کړې نه څوک څه زده کړي، څوک په کوم نظر ګوري، موږ نه زده کړئ. دا په ترتیب اوازونه دي. جهان کې چې هر څیز وي په ترتیب وي، ښه لګي، او چې ترتیب پکې نه وي هغه څیز بد لګي. په ټرافیک کې وګورئ ټول غږونه دي او بې ترتیبه دي. چې رباب ته راشئ، هارمونیم ته راشئ، په ترتیب دي، ښه لګي. یو کس دی په ترتیب لګیا دی، د هغه غږ خبرې خوند کوي، بې ترتیبه دی، بد لګي. دا انساني سماعت دي او دا د هغې اصول دي. همدغې په وجه باندې انسان نه ډېرې بیمارۍ ختموي. امید ساتم ستاسو به خوښه شوي. مننه، مهرباني، ښاد اوسئ، اباد اوسئ. وطن امن غواړو.